دا میاش دیتا د سفر میاش دوی د اسلامی کال دویم میاش دین مخی محرم او سفر یو سفر دی پسینه او سفر کولو تو بس مکه ګرځي سفر په صاد دا د سفر میاشت الله رب العالمین مونږ ته پورا دین را لګلې دی زمون خلق را ولګي دا الله رب العالمین پورا او کمپلیټ دین پاغي کې د ځان نډیر بدعات او خرافات شامل کړي دي څنګه چې د مخکې محرم کې تاسو خطبو کې واورید چې د صحابه کرامو دشمنانو ډیر خرافات او بدعات په محرم کې داخل کړي دي د ځان نه یو دین جوړ کړي دي یو واقع شوی د په یو دور کې یو غار کال تازه کول او پاغي غمونه کول او بيدا نظریه او عقیده جوړول چې په دې میاش کې به واده نه کې او د خفګان میاش ته ما تاسو ته په قران او حدیث دلایل ثابت کړل دا باطلی خبرې زمنګ په نبی د دین غټ غټ سختي تیری شوې دي خو کال په کالي غمونه نه دي تازه کړي زمنګ د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې داسې واقعات راغلي چې زمنګ د نبی وخت کې پتویدلې دي او سلګونی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دانی دي فرمایلی چله شابي لاري تراوزه یو لاري بند کې او ځانونه وټکوي او ماتم وکي او نوحي وکي نه یعنی لنډه دا خبره ده چې د سې دین اړو په دنیا کې راغلي نه دي چې د مسلمانانو لار بند کی د سې عبادت تاسو چرته کتل چې مسلمان تکلیف ورکي دا اړو دین نه دی لنډه خبره سپینې خبرې به وګوس کې وبنه شو بوتلله دا اړو دین نه دی الله د اسمان نه د آدم علی السلام نه واخله تر زمونږ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پوری دا سې دین زمکه ته نه دی را لېګل چې مسلمان لار زتنګ کوم او ته تکلیف جوړ کوم بلکې زما نبی ماته وي کته مؤمنی لارې نه تکلیف سیز لري کو لار کولا وک مسلمانانو ته تکلیف مو ورکوا انسانان متنګوا زمونږ دین دا او چا چې په کور کې دین جوړ کړی هغه د دین نه هغه با انسانیت لپاره تکلیفي زحمت وي مصیبت وي غم وي پریشانی وي دا میاش د سفر د جاهلیت د مشرکانو په دور کې دې ته سپیره میاش تویله نعوذ بالله او زمونږ بعضی پښتنو کې دا خبرې شته چې په دې میاش کې واده کول وغیرہ اوس الحمدلله دا خبر ډیره کم شولې خلک پوه شو قران او حدیث درسونه واورید د علماء بیانات توحید خلق زده کړو ناغه دیندوانو رسمونه رواجونه او فکرونه زمونږ نه لګید الحمدلله ډیرو ته خو سم کړي خلک پراته دي زمونږ په دې معاشره کې دې میاشتا سپیره میاش ویلې کېږي چې د سپیره میاشت به دې کې چورې نیم کېږي مخکې وړې کې دې موږ چې ماشومان دې کورونه به چورې نه تقسیمېدل اوس کافی حد پورې هغه شیم کم شوی دی یو هغه کس به کوي چې به بیلمازي نه به مسجد ته ځي نه به د عالم بیان ته کینی نه به د قران درس ته کینی نه به حدیث اوري هغه بیلمازه خلکو ته به چوری پاتې شوی کني چې منځ ولای او په دین پويږي او قران او حدیث اوریدل او د علما بیانات ته پته دا شي ټول رسم او رواج دی د الله دین نه دی نو صحیح دین باندې زما محترم ورونو موږ لا ځان پوي کول پکار دي د جاهلیت د طریقو نه ځان ساتل پکار دي د دې میاشتې په باره کې مشرکانو د مکی او عربو بداویل د سپیره میاشت زمونږ ستاسو خوب نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره رد فرمایلی دی میاشتې ته د سپیروالی نسبت کول یو شخص ته د سپیروالی نسبت کول دا هغه یو خبرې ته د سپیروالی نسبت کول دا په اسلام کې نشته دی لا طیرة فی الاسلام اسلام کې د بدشګونی بدفعلی یا د سپیرتوب نسبتونه چاته نشته او دا څنګه حدیث تاسو ته مخکې ما ویلو سو 2-3 کاله مخکې موږ خطبه چې کمی کړې په اصلاح البیوت هغه بار واوري هغه چې موږ شروع کړې وې د دې ځنه شروع کړې چې په کور کې اول د زنانو د عقیدې اصلاح وکړي دا نه چې ته چرته بازار ته وځي په سختۍ پیسې ګټي او په بار ملکونو کې ګرځي او د ځان نه خلو باسي ستا په املا ماته شي او ښځه دې په باباګانو په پیرانو ګرځي وړاوی یې دله او په کور کې دې شرک دی نو دنیا دې تباه شو کوم پیسو باندې چې مهنت کړو هغه دې ښځې بربادې کړلې په باباګانو په پیرانو یې والو زولې او ایمان هم د کور نه لاړل ځکه دا د شرک عقیدې
نو په دې بنا باندې موږ او تاسو له پکار ده چې اول د الله توحید وپېژنو دا د شرک نظریات دا قبر پرستی پیر پرستی تعویذ پرستی دا کوډی منتری دا سیزونه موږ د کورونو نه رخصت کړو دا نظریات دا باطل نظریات اسلام او زمونږ دین او زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم همیشه د دې مذمت او بدی بیان کړی ده قرآن او حدیث ډک پروت دی هغه بیره خبره ده چې زوته خبر نه نو الغرض دا کوم ایتونه چې ما ول استدی کې زه خبره کوم ورستو بیا حدیث وایم ان شاء الله تعالی دی ایتونه کې الله رب العالمین فرمایي چې په فرعونیانو باندې ما عذابونه راوسته مختلف هغه تاسو په قران کریم کې کتلی دي قران کریم کې الله سوره اعراف کې فرعونیانو باندې هغه عذابونه ذکر کوي چې مختلف قسم عذابونه په دی باندې راغلي کله په طوفان راتللو کله هغه د چندخانو عذاب راغی د سی وخت پورې بجاری په ارشي کې به را دنګل خوب به امتنه شو پر په بسترو په خوراکونو پارس ملخان به وینا به سپګي د مختلف عذابونه پر اخري عذاب باندې به په دریاب کې الله ټول تباہ کړ فرعونیان چې کله موسی علی السلام ته پورې وته دی ور ودنګل هغه اخري عذاب به الله سم تباہ کړ ځکه چې یو قوم باندې کله د سی واړه عذابونه راځي او نه سميږي کله زلزلہ کله سیلاب کله بل عذاب کله بل عذاب نبی الله د سی واجب عذاب راولي چې ټول تباہ کی الله په موت تاسو کوي ولې زموږ ست عبادت ته محتاج دي زموږ ست بندګۍ ته الله محتاج دي قران کې الله فرمایلی کتا سو نه سمېږي استاذ بزي بل قوم راولم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم اب استاذ په شان ته بیانې زب بل قوم استاذ په بدل کې راولم غرض می دار زما محترم ورونو کله بچ په دی فرعونیانو د عذابونه راتلو نو عجیبه کار دا چې دی کې زد قرآن کې الله بل ځکه فرمایي چې دوی ته خپته وجد موسی علی السلام د الله حق پیغمبر دی د فرعون تم پته او د فرعون دی قبیله او قوم قبطیانو تم پته و خود زد د وجنه اقتدار وسرو او د اقتدار نشه چې کله دی سر ته وخیږي په انسان کې تکبر را پیدا کوي به دا حقیقت انسان خبره نه مني موسی علیه السلام حقیقت نه خو هغه قوم دوی غلامان کړو بنی اسرائیل ځکه ته په حقیقت نظر کته کني خدای الله پیغمبر ډیر چت خو فرعون سره خپل د اقتدار نشوا او دغه د قوم سره دا ورته د ځان یو سپکاوي او بیزتی ښکارېدل چې خاص زمونږ غلام قوم چې موږ ته کارونه اخلو خدمتونه دي اخلو بنی اسرائیل په دې کې به اوس لکه یو ولک پیدا کیږي او بیا هغه چې زه پیغمبر موږ اوس د خبرې مانو دې تکبر هغوی تباه کړ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا قرآن کې الله فرمایي قرآن کې الله رب العالمین فرمایي دوی انکار وکړو د موسی علیه السلام د معجزاتونه چې خورته معجزات د موسی علیه السلام ښکاره شو چې دا د الله حق پیغمبر دی او بیا ورپسې الله څه فرمایي واستيقنتها انفسهم د فرعونیانو زړونو کې یقین راغی چې دا موسی علیه السلام په حق دی او د الله پیغمبر دی سوال دارا پیدا شو چې یا الله چې خورته پته ولګي د پدې زړه کې یقین راغی چې دا په حق دی نو بیا ولې انکار کو الله دوه وجې وای ظلما وعلوا یو ظالمانو بالمتکبرو وخت سره نه ظالمان را روان ظلمونه کول نو دا ظالم انسان د سیدار چا خبرې ته وګ نګدي یو د دې ظلم د وجې نه الله د خیر نه محروم ساتي دغه دا خوې د سره رواني چې د حق خبره نه وري ظالم سره ولې که ظالم سره حق خبره اورېدل ظلم به کړي نه به کوله په دې بنی اسرائیل ظلمونه کول بچي به ولا لاله ولا لکان به ولا ذبح کول چې پیدا وشي یو کال به ژوند پرې خو د خدمت لپاره برالوي ګرال بل کال به ذبح کول د یو غلطه پالیسی جوړ کړ او بل وعلوا تکبر پکې چې زموږ لاس کې حکومت دی موږ سره اقتدار دی فرعون بر ډیر تکبر د لاس ویلي انا ربكم الاعلى زستا سربي موچت رب خزيما نعوذ بالله دومره د اقتدار د نشه دي سر ته خطلې و دومره د سر په دې دربار کې څوک نو چې دا جواب ورلور کې چې ته کم زین عرب راغله هغه به مرسره ها کې حامل او بالکل بالکل متي او دا به ویلي وهذه الانهار تجري من تحتي دا د مصر نیرونه زما په اډر روان دي الله په ما غوبو تباک ورته خو د لجدا وبستا پاډر ندی روانه دا د بل ذات په اډر روانه الله په ما غوبو تباک پکمو بوج تکبر کو الله ورته خو دل غرض می دار زما محترم ورونو د دې دوه سيزونو نه چې دا دوه خوونه پکې غلط راغلی الله وای رکی یقین راغو چې موسی علی السلام حق پیغمبر دی خو ظلم
او تکبر دې دوو صفاتو فرعونیان د ایمان نه محروم وساتل. وسم دا طریقه د زما محترم یو عالم به حق خبره کوي، د قرآن د میز نه به کوي، د حدیثو د نبی صلی الله علیه وسلم نه به درته واضحه کوي، خو په مخامخ اوریدونکي کې چې کله یو ظلم او بل پکې تکبر هغه به دا خبره نه اوري. تکبر اصل کې وایي دی ته چې تا باندې حق خبره بده لګي او دا حق خبرې نه خپل ځان ډېر اوچت ګڼي، د الله او د رسول خبره نعوذ بالله د هغې پروا هم نه ساتي. اصل تکبر دا دی. ځکه هغه صحابي نبي علیه السلام نه تپوس کړی که نه د الله نبي دا خو په تکبر نه وي چې زه ښایسته جامې اچوم، ښایسته پیزار واچوم، دا خپل شکل ښایسته جوړ کړم، ښه ښکلی هیئت سړی صفا ولامبي ږیره صفا کړي، ښایسته کپړې ایسري کړی واچي، دا خو به چېرته تکبر نه وي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل نه دا تکبر نه دی، دا خو ډول دی. ان الله جمیل يحب الجمال. الله خیسته ذات دی، الله جمال او ډول خوښوي چې مسلمان به د ملنګانو او د خیرنو خلکو په شان نه ګرځي چې ځان نه به د پوډري جوړ کړی، خیسته به ګرځي، صفا به ګرځي. اسلام موږ ته د نظافت او صفای حکم کوي، دا تکبر نه دی. بیا هغه صحابي پوه کوي نبی علیه السلام چې تکبر وپېژنه. تکبر څه ته وایي؟ بطر الحق وغمط الناس. دا تکبر دی چې حق ته سپک وګوري، حق له دیکه ورکړي. بطر الحق، حق درته څوک بیان کړي قرآن او حدیث تا باندې بد لګي، دا تکبر دی. او غمط الناس او مسلمانان سپک ګڼي، مسلمانان سپکاوي بې عزتي کې لګي، دا کار مه کوه. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، دا فرعونیان چې د عذاب به پې کله راغی نو دوی ته خو پته وه چې موسی علیه السلام په حقه دی، نو زر به راغی مینتونو دپاره وی جی دا ګور عذاب روان دی، زمون قوم ته څومره تکلیف دی، تاسو لږ د الله نه دعا وغواړئ که نه چې الله رب العالمین زمونږ نه دا تکلیف لرې کي. دا الله سورې اعراف کې فرمایي په د 140 آیت کې ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. او کله به چې په دوی واقع شو یو عذاب د الله له طرف نه په دې فرعونیانو، نو دوی به زر راغه موسی علیه السلام ته به سوال زاری شروع کړه، ځکه زړه کې ورته پته وه چې دا خو د الله پیغمبر دی او دعای قبلي. نو هغه ته به یې څه ویلي؟ ادع لنا ربک، دعا وغواړه زموږ دپاره موسی د خپل رب نه، ځکه ته خو یې زه د هغه پیغمبر یم که نه د الله. او څنګه دعا وغواړه؟ ځکه دعا وغواړه چې بما عهد عندك، الله تا سره لوز کړی دی چې ستا دعاګانې الله قبلوي. او بیا ورته وایي لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. کستا په دعا زمونږ نه دا عذاب لرې شو، دا کوم عذاب کې چې مبتلا یو، خامخا در باندې قسم دی ایمان هم راوړو او ستا دا قوم بني اسرائیل به هم پرېږدو، ظلمونه پرې نور نه کوو، دا به هم در سره پرېږدو. دا وعده به یې مو کړله چې ایمان به هم در باندې راوړو که دا عذاب ستا په دعا لرې شي زمونږ نه، او ستا دا قوم بني اسرائیل به موږ پرېږدو، ظلمونه پرې نور نه کوو. ورپسې کې الله څه فرمایي؟ فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. کله به چې الله وایي موسی علیه السلام دعا وکړه او ما به هغه عذاب لرې کړو، دا ورته الله ښودله چې ګوره دا زما پیغمبر دی، دعا یې چې وکړه عذاب ختم شي. دا به د موسی علیه السلام بله معجزه ښکاره کېده چې عذاب به هغه به الله سوچت کړه یا الله دا عذاب دې خلکو نه لرې کړه چې ایمان راوړي او زما دا رسالت په دوی نور هم واضح شي چې زه د الله پیغمبر یم. الله فرمایي بیا به خپل وعده پوره کوله فرعونیانو. الله وایي نه نه، بیا به یې څه وکړو؟ بیا به هغې نه بعد هغه خپله نیټه به یې چې کومه مقرر کړې وه چې یاره که دا عذاب زموږ نه لرې شلو بس ته ګوره که نه په سبا به بیا موږ مؤمنان یو، یا افته پس ګوره موږ به ټول ستا ملګري یو که نه. الله فرمایي بیا به په دې وخت کې دوی څه وکړه؟ فاذا هم ینکثون. هغه وعده چې کوم ده اذا هم ینکثون به یې ماته کړله. الله اوس به چې موسی علیه السلام سره کړه به یې مات کړه، ایمان به یې نه راوړه. نو الله فرمایي فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. اخره کې مې غټ انتقام واخیستو، په دریاب کې مې ټول تباه کړل. تاسو خو سمېږئ نه، نن توبه وباسم او سبا توبه وباسم، سبا توبه وباسم او بل سبا وباسم، د جمعې په ورځ وباسم او روژه کې به وباسم. دا کومه توبه ده چې د جمعې په ورځ وباسم او ولګه روژه پورې به ته ژوندی او د جمعې ورځې پورې به ته ژوندی؟ څومره غټ امیدونه دي. مؤمن خو به نبی علیه السلام فرمایي چې سار کې ماښام پورې به تمه نه کوي چې ماښام نور به په ما ډوب شي او زه به ژوندی. او ستا لا دونه غټې غټې خبرې دي، دومره اوږده امیدونه دي. داسې خلک د الله بدي شي. د الله هغه مؤمن خوښ دی، ګناه ترې وشوه فورا توبه، یا الله به زما نوره توبه، غلطي مې وکړله، ګناه مې وکړله. داسې بنده د الله خوښ ده. دې
آیتونو کې چې کوم ما خطبه کې ولست 2 آیتونه په هغې کې الله رب العالمین د مینځ کې فرمایي 111 شاید د سورة اعراف او دا 9مه پاره ده خپلې به وګورئ چې دا عذابونه به کله راتله په دې باندې په دې مینځ کې به دوی یو بله پراپیګانډا هم کوله ما خو درته وروسته آیتونه ویلې که نه چې کله به بیا تنګ شو بیا به چا له رامنډې والي بېرته موسی علیه السلام له رامنډې والي چېرې موږ له دعا وغواړه چې الله رانه عذاب لري کړي خو دې ته مو ګوره دې ته وایي د خلکو هغه رنګونه بدلول د اهل باطل نه دا مختلف رنګونه بدلوي ګوره دوی له ډېرو ډرامې ورځي چې څنګه به عذاب سټارټ شو نو بیا به دا پراپیګانډا کوله دا موسی چې راغلی دی او دا خبرې شروع کړي دا زموږ د پلار نیکه د دین خلاف دا نوی دین یې راوړی دا ټول سپېروالی د ده د لاسه دی یاره دا به نه ویلي چې دا زموږ جرم دی چې دا عذابونه راځي بلکې پړه به یې په چا ورچوله په موسی علیه السلام او د هغه په مؤمنانو ملګرو دا د سپېروالي عقیده ساتل دا د فرعونیانو طریقه وه او دا د سپېروالي نسبتونه کول دا د مکې د مشرکانو طریقه هم وه مسلمان دا عقیده نه ساتي دا د سپېروالي عقیدې سپېرتوب چې دی دا د ګناه او د ظلم سره اصل کې تړلی شوی دی مؤمن په باره کې د سپېروالي عقیدې مه ساته خپل جرم ته نظر وکړه د عذابونه چې راځي او تکلیف راځي دا ستا د جرم د وجې نه راځي نو الله رب العالمین فرمایي ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین یقینا ما راونیول فرعونیان د قحط په کلونو څوکړۍ مې پرې راوستې رزق مې ورله تنګ کړ غلې او مدنۍ یې سمې نه کېدلې فصلونه مې ورله خراب کړه ونقص من الثمرات او میوې او مدنۍ مې ورله کمې کړلې دا عذابونه په هغوی سټارټ وخت په وخت دا د څه دپاره الله وایي د عذاب زه راولم کله کله په دې خلکو سیلاب راشي فصلونه پکې تباه شي زلزله راشي آبادیانې پکې خرابې شي څوکړې راشي بارانونه نه کېږي داسې ګلی راشي فصل روغ فصل شوی لږ وخت یې ریبلو ته پاتې یا شوکولو د میوو شوکولو ته لږ وخت پاتې ګلی پرې راشي خراب کړي دا عذابونه الله وایي زه ولې راولم لعلهم یذکرون دې لپاره چې دا خلک نصیحت واخلي او دې لپاره چې دا خلک توبه وباسي چې یاره بس دا خو زمونږ اعمال دي زمونږ ګناهونه دي زمونږ جرمونه دي ځکه دا کار کېږي مونږ سره خو الله ورپسې فرمایي فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه چې کله په د خوشحالۍ ورځې راغې فرعونیانو باندې نو بیا به ویل دا خو زمونږ حق دی لکه دا به نه ویل چې یا الله دا ستا فضل دی چې خوشحالي به راغله نو د الله شکر به یې نه کوم او چې غم به راغی نو نسبت به یې سپېروالي کوو موسی علیه السلام ته داسې یو عجیبه فتنه پکې وه په دې خلکو کې اوس هم ډېرو خلکو کې دا مصیبت شته خوشحالي راشي شکر نه کوي جرمونه کوي تکبر کوي سرکشه ته جوړ شي کور کې به واده ټوله ماله به د درزانه تنګ وي ډمې دي او اجړاګان دي او لوپران دي او شرابونه دي او جوارېنې په بیټکونو کې روان دي بیلمازېنې روان دي هلکه کور ته د نعمت را روان دی او ته دا جرمونه کې د دې نعمت بنیاد دی د الله په نافرمانۍ کېښود ته څه وایې ستا په دې واده کې به خیر او برکت راشي ته به په دې نکاح خوشحاله شي په سرو سترګو به دې وژړئ لږ صبر کوه خوند به دله وروستو درکړي کله هم د یو ګناه ریزلټ دا د خیر په صورت کې نه برآمد کېږي یاد ساته چې هغه به خیر او برکت به پکې راشي او بیا الله رب العالمین فرمایي وان تصبهم سیئة یطیروا بموسی ومن معه او چې کله په دې فرعونیانو مصیبت راغی تکلیف به راغی عذاب به راغی نو بیا به د سپېروالي نسبت کوو موسی علیه السلام او د هغه ملګرو ته چې مړه دا سپېره راغلی نعوذ بالله نعوذ بالله د چې کله نه دا خبرې شروع کړي دا مسلې د پلار نیکه د دین نه خلک اړوي دا نوی دین یې راوړی دی دا ګوره د ده د لاسه دا عذابونه را روان دي او دا تکلیفونه په موږ را روان دي او دا وروستو آیتونه درته بیا ما وویل چې الله فرمایي کله به چې بیا چل ولا نور نه ورتلو عذاب به ښه راګیر کړه بیا به زر زر موسی علیه السلام له به رامنډې چې زه ته دعا وکړه که نه هلته خو ورته زړه کې پته هم وه دا ظاهري پراپیګنډا چې کولی چې دا سپېره دی دې دپاره چې خلک ایمان را نه وړي هغه د ضد د وجې نه نور خو په دې زړه کې یقین خو د ظلم او د تکبر د لاسه ایمان نه راوړو نو بیرته به بیا سوال هم کوو چې ته د الله نه دعا وغواړه چې الله زموږ نه دا عذاب لرې کړي دغه رنګ د مکې مشرکانو د سپېروالي نسبت به کوو مختلفو څیزونو ته به کوو په مختلفو څیزونو به خپل قسمتونه معلومول لکه زمون خلک هم دې وخت کې باقاعده په دې نیټ باندې راځي باقاعده پامیسټري والا خپل اعلانات لګوي چې ستا د فلانۍ ورځ ستا د هفته به څنګه تېرېږي موږ ستا د نوم ځایچه جوړو ستا ستورو کې ګورو دا دې ته میسج لیږل یا خپل نوم لیږل چې ته زما قسمت وګوره یا دې باندې عقیده ساتل دا کفر دی دا زمونږ پیغمبر ویلي
ځکه دا انسان ته عالم الغیب وګڼلو چې د ځان نه خبر نه دی د نیټ 2 روپو ته ناست دی دا ته چې ورسره څومره میسج او دغه کې او دغه روان دی که نه د ویب سایټ په دې باندې پیسې ګټي ځان له 2 روپو ته ستا ناست دی بس تر قسمت نه څه خبر شي چاته لاس ښودل چې زما کرښې وګوره چې دې کې څه دي نجومي ته دا ویل چې ستورو کې وګوره چې زما قسمت او زما ستاره په کوم ځای کې گردش کوي یا دغه لتلل چې کوم دی دا کاهن لتلل په عربو کې به کاهنانو چېرې ته څه وایې چې دا را روان کال او بل کال او زما قسمت پسې واده به مې کله کېږي او کاروبار به مې څنګه شي او نوکري به مې وشي که نه دا ټول خلک په دې تعویض پرست پسې نه ګرځي دا د کفر عقیده ده بل مولا به راته نشي ویلی دا کفر دی د الله نبي په حدیث کې ویلي صفا د الله نه غیر چې د بل څوک عالم الغیب وګڼلو په دې قرآن کافر کېږي دا قرآن بار بار وایي چې یو الله دی چې په غیب پوهې دی د سبا په حالاتو قرآن اعلان کوي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دا قرآن اعلان هیڅ نفس په دې نه پوهېږي په نفس کې پیغمبران اولیاء کرام صالحین شهیدان ټول پکې داخل دي الله هیڅ نفس ته دا پته نشته سبا به زه څه کوم د سبا په حالاتو یو کس خبر نه دی د خپل ځان نه خبر نه دی او ته ورځې ته ورته زما قسمت وایه زما قسمت کې به څه دا واده به مې کله کېږي پلانۍ سره مې محبت دی چې دا به ما ته میلاوه شي که به میلاوه نه شي او نوکري مې ده چې دا به وشي که به ونه شي او امتحان کې به پاس شم که پاس به نه شم او دا فلانې کار به وشي که به ونه شي تا علم غیب دی زما محترم الله رب العالمین فرمایي هیڅ نفس تر دې پته نه لګي چې سبا به څه کېږي د سبا حالاتو باندې زموږ نبي په خپله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د انصارو په واده کې شریک دی د مدینې د انصارو واده دی وړې نابالغه ماشومان دي تنبل وسره دی خو د جانان او د عشق قصې پکې نه کوي د نبي علیه السلام صفات یې ویل نعت یې شروع کړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفات یې شروع کړه په دې واده کې نو په دې کې د ماشومان جنکوي یو کړی پکې ویل او نبي علیه السلام واورېدل د نبی علیہ السلام په دې خوشحالۍ چې زموږ واده ته راغلی دی نو د خوشحالۍ نه ویل عربو کې دا شعر جوړول ډېر اسان مخکې نه به لیکل نه کول ذهینو ډېر دا د هغوی یو ملکه وه چې فی البدی اشعار به ویل فی البدی دې ته وایي چې مخکې نه دې سوچ نه یې کړی اوس ډایرکټ یو کس راننوځي او زه پې شعرونه شروع کړم داسې ذهینو ماشومان هم دومره ذهینو اوس خلک وایي یاره دا دومره حدیث یې څنګه یاد کړ نو ته خپل ځان خو مه یاده وکړه ټول عمر د پیپسي بوتلې والي دي او شوګر خوړلی او بلډ پریشر د سر تار وخت ختلی نو ستا دماغ او هغوی دماغو کې دغه مه کوه هغوی خو به د کجورو په نبیز باندې د سار ناشته کوله قوي خلکو مضبوط پټه مضبوطه وه هډوکې مضبوط او ټول عمر جهادونه کول او دغه رنګه خوراکونه فیورو د عربو مضبوط خلکو خالد ابن ولید وی په جنگي موته کې زما په لاس کې اته توري ماته شولې ته توره ماتولی شي ته خو چاړه نشي ماتولی راشه که نه زه تا ته د یو څیز مخې ته کړم ته چاړه ماته که د هغه په لاس کې توري ماتېږي او د کافرو په ککره یې ماتوي دومره مضبوط خلکو خالد ابن ولید صرف یو توره اخري ناهمه زما لاس کې پاتې شوه چې هغه یمني توره و اخره پورې جنګ مې بیا ما په هغه توره باندې کړی هغه اخره به بیا زما لاس کې دومره مضبوط خلکو هغه ته اوس ځان هم هغوی برابر دا دومره حدیث یې وایي څنګه یاد دا ورسره ستا واسطه نشته دی دا قرآن دا څنګه یادوي دا ماشوم دا چې الحمدونه شروع شو والناس پورې یاد او په یو هفته کې درته په رمضان کې مخکې شو په 3 ورځو کې درته سر ته ورسوي د سر نه اخره پورې څنګه یادوي نه عربي دی نه د مور ژبه عربي ده نه د پلار ژبه عربي ده نه قوم عربیت دی عجم دی په دې شډله رشید ګړی کې پیدا دی او څنګه درته وایي خو بیا عربو بیا خو د هغوی خپله ژبه وه هغوی نه به څنګه دا دین هېرېده غلط سوچ مه کوه منفي سوچونه کې لګې ستا دین سره واسطه نشته ځکه دا ګډې وډې وي د بل چا لټریچر یې ګورې او منفي پراپیګنډې کې بل چا نه متاثره غرض مې دا دی زما محترم ورونو هغه ماشومه هغې یو کړی وویله د نبي صلی الله علیه وسلم په دې راتلو په خوشحالۍ کې چې زموږ واده له راغلی نو ویې فرمایل هغه جینۍ دا وویلې وفینا نبی یعلم ما فی غدی په مونږ کې داسې نبی موجود دی زمونږ دی واده ته نن تشریف راوړی چې هغه نبی د سبا په حالاتو خبر دی د سبا په حالاتو عالم دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کړی واورېدله خوشحاله شو نه د الله نبی فرمایل دې ماشومانو ته ووایې چې هغه مخکې زما باره کې څه ویل هغه ووایې خو دا مه وایې ځکه دا د الله صفت دی دا زما باره کې چې دا اوس کومه خبره وکړه د سبا په حالاتو زه نه یم خبر د سبا په حالاتو یوازې یو الله ته پته ده چې سبا به څه کېږي ما ته هم پته نشته نو چې امام الانبیا دی
محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او هغه په خپل زبان مبارک دا اعلان او اقرار کوي چې ګوره زه د سبا په حالاتو خبر نیم داسې صفت زما مه کوئ چې تاسو د الله صفتونه مال راکوئ او د الله سره مې شریکوئ په علم او قدرت کې دا صفات مې مه بیانوئ. موږ او تاسو هم دا پکار ده چې بیا د الله نه غیر بل چاته عالم الغیب نه وایو، د الله نه غیر د بل چا باره کې د عقیدې مه ساته چې هغه هم د سبا په حالاتو پوهې دی، ته په خپل قسمتونه معلومې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د دې امت د عقایدو، د نظریاتو، د تصوراتو، د فکرونو تربیت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث سننو کې مشته، امام بخاری رحمه الله هم راوړی، نور محدثین هم راوړی. لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة. دا الله نبی فرمای نه یو بیماری متعدی کیږي، لا عدوى معنا دا نه کیږي چې یو نه کس نه بیماری بل ته ولګي، سیوا د چانه د وبا د مرض نه، بعض وخت وبای مرض ځکه هغه په باره کې بل حدیث ته بیا ګوره، احادیث جمع کوو بیا په خپويږي. د وبا په باره کې چې علاقه کې وبا خور شي، نبی علیہ السلام فرمایي د وبا علاقه ته بنزي، د بار نه بتن ورزي، او د وبا والا ته وي چې ته د خپل علاقه نه بتختنه، بس امتحان دی پکې ګیره د مر نه واستختمه چې ته اوس بل علاقه ته ځي. یو خدای چې وسړی په سفر روان دی او مخکې نه اډجاج ټیکټ وغیرہ کړی و غزي هغه ته موږ تخته نه وایو چې داتې و تختې ده، ځکه هغه مخکې نه سفر اراده کړ. یو دا چې د بیماری نه تختی دی علاقه نه وي د سیمه کو نبی علیہ السلام بس توکل کو پاتې شته، او چې د بار نه کم کس راځي هغه ته تمر راځه، امتحان کې ځان مواقع کوا. او دا چې یاره د بیماری ماته د پلاني نه ولګي، د ماته پلاني نه ولګي، دا تصور مکوئ. ځکه وروستو یو عربي په نبی علیہ السلام سوال کړی او بیا نبی علیہ السلام جواب ورکړی، ته وګوره. او بل د الله نبی فرمایي ولا طیره، او د سپیروالي نسبتونه نشته په اسلام کې. طیره اصل کې دی ته ویل کېږي عربو په دې مرغو خپل قسمتونه معلومول، سفر به کو یو کار به کو، هغه په دې کې د سی په تردد کې چې دا کار وکم کو نه کوم، دا براله حقيقي کې بدیږي. او دا د یو عقیده لا بڑو یو خو به چې کم دی دغه کار کو، دا هغه د هوبل مزار له بلاړو منجور لبه هغه شکرانه ورکړه، او التبه چې کم دی یا بدلات دربار لاړو، او التبه دغه ناستو منجور بناستو غشي به په کڅوړه کې چولو، هغه شو باندې بدن نصر باندې لیکل شي پټ بو، بس ورته ویل یو غشي روچت کا که په غشي به لیکلو چې نعم او ویل بوس دا کار مال فقيه، او چې به غشي راوته په لیکل به لا وسو یل کدا کار نه حقيقي لیکلي به مکه ودا کار دا به رويست، او که خالی غشي بروته سغشي وبکه خالیو نه به بیا د سر نه بیا واپس دویم فیس داخلو بل انټری به کوله بیا د سر نه چې ورګره دا خالی وروته دا غشي. نو په دې باندې خپل قسمتونه معلومات قرآن کې الله دې رد کړی، وان تستقسموا بالازلام، الله فرمایي دا کارم حرام دی چې تاسو په غشو خپل قسمتونه معلومو. زموږ ډېر خلک مخکې خو به ډېرو په دې فوټپات اوس الحمدلله ورک شو، توتي به وغه لپاپې به ورته مخې ته ایښې وې، ور ورغې او خړسرې او 15 روپۍ به ورله ورکړې، هغې به لپاپه اوچته کړه په مخوکه کې، و یاره ستا قسمت کې دی. دغه بعینه د عرب شرکي عقیدې وي، دا بعینه په عربو کې دا چل. بله طریقه به دا وه، دا طیره چې درته ما ویله هغه دا وه چې هغې به یو ونه باندې به مرغۍ به پکې ناسته او ګزار به یې وکړو، چې کله به گزار وکړو که دا مرغۍ به ښي طرف ته والوته، هلکه وایي دا قسمت مې اوس ښه کېږي، دا کار راله ښه دی، دا سفر یا دا واده یا دا تجارت وغیره. او که چېرته به ګس لاس ته والوته دا مرغۍ، نو بیا ویل یاره دا کار اوس پیره کېږي، دا ښه دی، په دې بیا خپل قسمت معلوم. حالانکه قسمتونه خو د مرغانو نه معلومېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د سپیروالي عقیدې مه ساته، که دا مرغۍ دې طرف ته والوته نو بیا به دا کار سپیره کېږي او دا به نه ښه کېږي. دغه رنګ د الله نبی فرمایي ولا سفر، د سفر میاشتې ته د سپیروالي نسبت کول چې دا یو سپیره میاشت دا په اسلام کې وایي نشته. د الله نبی فرمایي عربو به دې ته یو سپیره میاشت ویله، دې سفر دې میاشت، په دې کې به داسې یو واده هم نه کوو، په دې کې به یو کار هم نه کوو، یاره وایي دا سپیره کېږي، وایي دې ته به د سپیروالي نسبت. اسلام د دې تصور رد کوي چې د میاشتو ته د دې نسبتونه مه کوئ. د ځان نه دې دا عقیده جوړه کړې ده چې دې میاشت کې به واده نه کوي، په هېڅ میاشت کې واده نه دی ممنوع، هره میاشت کې واده جایز دی.
تر دې پورې ما ته مخکې ویلو محرم په خطبه کې چې په رمضان کې جایز دی، په روژه کې بیا خبره چې خلکو یې روژه د څوک به راځي که نه به راځي او د ډوډۍ پروګرام لږ مشکل وي ځکه چې روژه ماتې وي او دا او دا که نه نو که په روژه کې یو سړی واده وکړي ولیمه ورکړي افطارۍ کې روژه ماتې ته خلک راوغواړي دا به د ولیمه هم شي د واده او روژه ماتې هم شو 2 اجرونه دې وګټل خلکو باندې د روژه ماتې وکړو چې په مسلمان د روژه ماتې وکړه د هغه د روژې هم راجر ستا په کاته کې ولیکلی شو او د واده ډوډۍ دې هم پکې وشو دواړه کاره دې وشو دا اوس مشکل نه دی خو مونږ ځان ته مشکل کړی که نه واده په یو ځای کې ممنوع دی په خیبر کې د نبي علیه السلام صحابه په جنګ کې شهیدان شو او خیبر چې کله فتح شو او په هغې کې د یو سردار لور ونیولی شوه د حیی بن اخطب د یهودو سردار صفیه رضی الله تعالی عنها او د نبی علیہ السلام په هغه دغه کې ورسېدله په تقسیم کې اصل کې بل صحابي ولا خستي دحیه الکلبی رضی الله عنه او نبی علیہ السلام ته صحابه راغی د الله نبی دا د سردار لور د تاسو سره خایيږي بل دا چې دی یو دلجویی به می په دې باندې چې الله نبی چې کوم دی دغه په دغه کې دارا او په جنگ کې چې کافرو نه کله دا به ونیول شبا وینځوي خو د نبی علیہ السلام عجیبه خوې دا چې هغه به ورسره ډېر ښه سلوک کوو او بیا صحابه په دې انتظار دي چې نبی علیہ السلام یې ورکړي چې دا به اوس وینځه ساتي که نه دا به ورسره نکاح کوي او ازادۍ به د نبي صلی الله علیه وسلم هغه بهترین اخلاقو ته وګوره پلار یې غټ کافر او د نبی علیہ السلام دشمنو خو دې لور له ورله دومره غټ احترام ورکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه په دې انتظار وکړه دا وینځي خدا به بغیر د پردې نه روانه ځکه هغه زمانه کې بې پردې به وینځي ګرځېدلې او چې آزاده ښځه به وه شریفه ښځه چې هغه په پرده کې وه او د نبی علیہ السلام بیبیانو دپاره به د سورلۍ د اوښ د پاسه ډولۍ جوړېدله نو چې کله نبی علیہ السلام اډر وکړو چې دې له ډولۍ جوړه کړئ ښه په احترام یې په اوښه کېنوئ نو چې صحابو دا منظر وکړه ویل دا ګوره امهات المؤمنین کې داخله شو یا د یهودي لور وه د غټ کافر او یا چې قسمت یې الله پاک ښه کوو نو د مؤمنانو مور ته جوړه شوه ایمان یې راوړو کلمې یې ویل او په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو او د مؤمنانو په میندو کې داخله شوه ام المؤمنین دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لاره کې د خیبر نه مدینې ته را روان دی په دې لاره کې چې کوم دی هغې سره نکاح وکړه دا غمونه او دا نوحې نبي علیه السلام نه دي کړي چې اوهو زموږ خو دومره ملګري شهیدان شوي په دې جنګ کې او بس مونږ به ماتمې کوو غمونه به کوو او بس په دې کې واده او دا خوشحالۍ نه ګینې ناروا دي نه غم چې دی یو ملګری وفات شي به 3 ورځې غم دی 3 ورځو نه خو بې غمونه نشته دی په اسلام کې نبي علیه السلام واده په لاره وشو ولیمې هم ډېره سمپل ورکړه صحابه کرامو ته یې ویلې ملګرو ته هلکه چا سره که صحیح د خوراک دسترخوان وغوړوئ تیار په سفر کې ټول ملګري او چا سره چې صحیح ټول دسترخوان ته راوړئ طریقه به هم دا وه چې کله په سفر ملګري تله یا جهاد ته یا په سفر نو چا سره به چې څه په دسترخوان به شریک اچول او خوړل وي دې کې دا چې کوم ملګری سره کمزوری مالي لحاظ سره او توخو سره کمی نو دومره چې بل ملګری ورته سور کي دا نو هغه ته د خپل دغه احساس نه کېږي د غربت ځکه هر څه په دسترخوان راشي مخې ته که چا سره ښه څیز او که چا سره کمزوري نبی علیہ السلام به ټول شریک تقسیمول دا یو ډېر ښایسته تصور یې ملګرو له ورکوو چې ټول ملګرو خیال ساتئ نو ما هغه ملګرو سره چې کومې توښې په دسترخوان خورې شولې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لکه دا زما ولیمه ده وایي ولیمه د نبی علیہ السلام په لاره وشوله او مغه دسترخوان باندې د نبی علیہ السلام ولیمه وشوه بې تکلفه کار نو د الله نبی فرمایي دا د سپیروالي نسبتونه دغه رنګه د سفر میاشت د سپیروالي نسبت د په اسلام کې نشته بل یو فرمایل ولا هامتا او ګونګي د پاره د سپیروالي نسبت کول دام ناروا هما دي کې خو بعض ویلي دي چې دا د عربو یو عقیده ولا کسان چې د دیندوانو د تناسخ عقیده دا ګور دیندوانو عقیده دا یاد عقیده کې ځان ټیټ ساتي سادهګان به ځان نه جوړوي ځکه د قبر کې پیله تاسو په موږ د سکیږي د عقیده مر ربک دارج توحید دې زده او د رب توحید پیژندل کنه د مولان خو تشریح نه کوي بس خالي وي طالب ته پوښتنه کوي چې مر ربک نو رب خو يهودي مانی رب خو نصراني مانی ته ورشه سره کېنه رب مانی خو انکار ته نه کوي د مکه مشرک هم رب منلو بیا خو پکاره ټول صحیح جوابونه ورکي نه مر ربک اصل کې توحید سوال لې چې دې رب توحید دې منلې کنه دغه خو هندوم مني اگر چې نوم ورته بل واخلي بګوان وغیرہ ورته وای خو مني خو چا رب شته غرض مې دا دی ما ته رب منو په هغه طریقه چې دی قران راته څنګه ویلي او زموږ نبی صلی الله علیه وسلم راته څنګه ویلي
هغه عقیده د توحید پر رڼا کې به رب پیژني د رب صفات توحید الوهیت توحید ربوبیت توحید د اسماء او صفاتو دا به پیژني نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې دا عقیده مساتئ ولا ها من یو معنا دا ده چې د مشرکانو دا عقیده وا چې کله یو انسان هغه قتل شي څوک یې ووژني نو د روح لاړ شي د یو مرغۍ په دغه کې واچولی شي په یو ججوره کې واچولی شي یا هغه مرغۍ ته منتقل شي لکه څنګه چې هندوان وایي چې دوسری جنم او تیسری جنم دا روح چې وایي د دې ځای نه وځي انسان نه یا سپي ته منتقل شي یا پیشو ته یا دا خبرې هندوان هم کوي دا د هغوی عقیده ده اصل کې او دا عقیده د مکې د مشرکانو ځکه د مکې د مشرکانو عقاید ته سټډي کوو د هندوانو د هندوستان دا متماثل دی یو بل سره یو شانته دي دا ایران چې کوم فارس دم د شرک مرکز نو په مکه کې چې کوم د مشرکانو عربو بس مکه کې دا هندوستان د ازمکه دلته دا غلط تصورات ډیر عام دي دا زموږ د پښتنو تم چې را منتقل شوی ګوره په دې خبره خپه نه شي د پښتنو ته چا قرآن بیان کړی نو د هندوانو ګاونډیان پاتې شوي د هغې نه ډېر ګوره دا وهمي تصورات اخیستي دي دا خبرې د هغوی نه ډېرې اخیستې دي یا د ایران نه خلک راغلي دي داسې په سند او په کشمیر په لار او دلته خپلې فکرونه راوړي دي او دا د شرک عقیدې او دا تعویض پرستی او مزار پرستی او قبر پرستی او شخصیت پرستی دا د هغه ځای نه موږ ته درآمد شوي دي دلته راغلي د بار نه نو دې وجې نه زما محترم ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیدو اصلاح وکړه چې دا خبره پرېږدئ چیرې دا مړی چې کله څوک یو کس ووژني د دې مقتول دا روح منتقل شي یو مرغۍ ته چې هغه عامه مرغۍ وه او بعضې وایي چې دا دې نه مراد دا ګونګی دی د شپې چې کله د هغه نظر لګي او د ورځې نه لګي نو چې کله وایي دې ته منتقل شي نو دا د شپې به اواز کوي دا د مقتول دا روح وایي اواز کوي د ګونګي اواز به چې عرب واورېدو څه به ویل وایي وګوره وایي دا روح راغلی دی په دې ګونګي کې ننوتی د هغه مقتول چې زموږ سړی چا وجلی دی وایي دې موږ ته اواز کوي چې هلکه ماله لږ اوبه راکوي که نه ما زما دا تنده ماته کوي که نه تنده ماتول به هغوی دغه ته بدل اخیستو زما بدل والی که نه زه چې چا وجلی یم هغه سړی ووژنئ که نه زما بدل واخلئ چې زه لږ په ارام شم نو عربو به بیا دا ویلې وایي وګوره هغه روح یې تلی دی په ګونګي کې ننوتی دی او ګور هغه مونږ ته اواز کوي چې زما بدل والی زما دا سینه لږه یخه کوي تنده ده را باندې په دې زړه باندې مې پراټۍ پخېږي بړاس مې دی په دې زړه کې دا د عرب یو عقیده وه غلطه دغه رنګه کله به دا عقیده وه چې یاره دا روح چې کوم دی دا منتقل کېږي دی ګونګي ته بغیر د دې نه چې مقتول دی یا غیر مقتول دی او هغه چې کله مونږ ته اواز وکړي نو یاره دا د سپیروالي عقیده ده یا به دا ویلې ولا هم ته بله معنا دا هم ده چې که چېرته د چا په کور ګونګی را پرېوته په دې کور به مصیبت را پرېوځي په دې کور کې به غم راځي په دې کور باندې به تکلیف راځي په دې کور به امتحان راځي لکه زموږ پښتنو کې هم ډېرې خبرې مشهورې دي که نه دې ټایم کې که د جارو والا کور به سپیره کېږي په دې ورځ به جامې نه وینځي په دې ورځ باندې به دا نه کوي په دې ټایم کې به نوکان نه کټ کوي لکه دا کوم ځای کې راغلي حدیث خو وښایه که نه کوم ځای کې راغلي الله ویلي قرآن به کلاو کوو به ګورو نبي علیه السلام ویلي چې نه الله ویلي نه رسول ویلي تا دا خبره د چا نه اورېدلې ده دې ته وایي د کتاب البطن خبرې د خېټې کتاب د خېټو کتابونه مې د خېټو نه جوړې شوې خبرې دغه رنګه ډېر مسلمانان اوس په دې وخت کې داسې شته دی اگر چې ما درته مخکې ویل د دې عقایدو اصلاح وشوه ډېر خلکو د علماو بیانات او قرآن درسونه واورېده ډېر خلک الله سم هم کړه اوسه پورې به دې بوډۍ ښځو ویلې چېرته به یو کارغه به راغی اواز به کړو یاره د شهید روح راغلی دی الوا غواړي دا به چېرته اورېدلي که نه هله الوا پخه کوي څه وله ورکړه لکه د شهید روح بیا څه کوي چې دلته راځي د شهید کار څه دی چې دلته دنیا ته راځي اخو الله داسې یو ځای ته رسولی چې مزې دي خوشبویانې دي په جنت کې چکرې دي نو ټول نه بهترین شهیدان څوک زموږ د نبي علیه السلام صحابه چې نبي علیه السلام پې جړلي دي او مخامخ یې ولیدل چې ورته پراته دي په احد کې او یا کسان شهیدان شو تقریبا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې په باره کې فرمایي چې دا ډېر اوچت شهیدان دي چې زموږ د نبي په دفاع کې شهیدان شو د الله نبي وفرمایل صحابو ته صحیح حدیث کې موجود ده دا خبره وی دا د احد شهیدان الله رب العالمین جنت ته بوتله د شنو مرغو په ججورو کې د دې روحونه واچول او هغه ګرځي دی له چکرې ورکوي په دې جنت کې د هغې خوشبویانې محسوس کوي او د عرش نه لاندې چې کوم چراغونه دي په هغې پورې ټالۍ وایي زانګې هغه ځای پورې چکرې وایي
وی الله رب العالمین دی شهیدانو تخپل تجلی وکړه د احد شهداو ته دی تخپل یو دیدار او تجلی بیا ورته الله وی چې شهداو زمانه سو غواړی کنه هغه وی الله نور سو غواړو جنت ته راوست د دنیا د غمونو نه خلاص مزید او خوشبویانی دی او چکرې ټول خوشحالي ده نور سو غواړو بیا ورته الله وی بیا حتی چې وی بیا بل ته وی چې الله هم د سینه پریدي خامخا به سو غواړو ټول ورته وی دا درخواست وکړو چې الله یو درخواست کو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا یا الله زمونږ د ټولو شهیدانو د روحونه بیرته دنیا کې هغه خپل بدنونو کې ورواچوه چې بیا دنیا ته لاړ شو او بیا ستا په لار کې وجنګیږو شهیدان شو نه الله رب العالمین ورته په دغه ځای کې وفرمایل چې نه دا زما قانون دی چې یو ځل دنیا نه څوک راشي بیا دنیا ته واپس نشي تللی نو د شهیدانو روحونه بیرته نه راځي دا د هندوانو عقیدې دي زما محترم ورور لږ رجوع وکړئ قرآن او حدیث ته په دې خبرو مه دوکه کېږئ بیرته روحونه راتلل دنیا ته نشته دی د نیکانو د صالحینو د شهداو د هغې روحونه یو ځای ته ځي کوم چې د نعمتونو ځایونه دي او کوم چې مجرمان دي د هغې روحونه بېل ځای ته سجین ورته وایي سورې متفقین کې دا خبره علیین ته د مؤمنانو ارواح ځي بیا پکې مرتبې شته اوچتې او منځنۍ او ادنا او دغه رنګه د مجرمانو ارواح هغه سجین مقام ته ځي خپل ځایونه الله رب العالمین مقرر کړي پوره یو نظام دی یو سیسټم دی څنګه چې د دنیا حکومتونه د خپل سیسټم د هر چا ریکارډ ساتي په مختلفو ځایونو کې د مجرمانو خپل ریکارډ ساتي د خلکو د پورامن شهرینو خپل ریکارډ ساتي داسې د رب العالمین خو یو بهترین منظم نظام دی رب العالمین ته هر څوک معلوم دی چې دا فلانې د کمې مرتبې دی خو چې دنیا نه یو ځل لاړو بیا دنیا ته راتلل نشته په دې وخت کې یو صحابي او اعرابي او باندې والا دا باندو والا دسي ساده خلکو خو سوالونه ډېر عجیبه کول ځکه صحابه وي موږ به کله کله د نبی علیه السلام نه رعب کیو سوال به نشو کولی زړه به نشو کولی موږ به په دې خوشحالېدو چې پرې چې یو باندې والا عربي راشي صحرا نه نو دوی لږ داسې زړوري ډایرک خبره کوي مجلس یو سوال به وکړي موږ ته هم پکې څه فایده وشي نو دی عربي ویل چې د الله نبی تاسو یو خبره وکړه چې لا عدوى بیماری دی یو نه بل ته نه لګي ولې دا زمونږ وخان چې په صحرا کې مونږ سره وو ټیک ټاکي ښه مزېداري ښه صحتمند دي په دې کې یو وخ باندې خارخ ولګي او د هغه یو د لاسه بیا بل ور دوه شي بیا درې شي بیا ټول هغه زمونږ د وخان غرامه چې ده ټولو ته خارخ ولګي نو دا خو ولګېده که نه د دې یو وخت نه د ټولو ته دا بیماری ونه لګېده او تاسو وایئ چې بیماری نه منتقل کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا راته ووایه ملګريه چې دې اولني وخت ته د کوم ځای نه بیماري ولګېده نو هغه ځینې پوه شو صحابي دې اولني ته کوم ځای نه ولګېده اولني ته کوم ځای نه ولګېده د الله په مشیت نو مطلب دا د الله په مشیت په دې اولني باندې ولګېده خو یو وخت هم نه راغلی خو چې په هغه ولګېده د دې نور باره کې الله مشیت بس وکړو که د الله خوښه وه چې دته هم ولګېده دنیا نه دا راځي د امتحانات بیمارۍ هم راځي او یو کله وبایي بیماري هغه نبي علیه السلام فرمایي چې لګېږي چې کله چاته داسې یو بیماري لګېدل چې وبایي بیماري نو په هغې کې باره کې خپل حدیث چت چې نبي علیه السلام فرمایي داسې سړی د په روغو خلکو نه ورتېرېږي هغې نه دا معلومېږي چې هغه بیماري بعضې وبایي صورت چې اختیار کړه لګېږي او عام طور بیماریانو باره کې دا مه ساته چې یاره د فلاني به ماته بیماري ولګېږي او داسې کرکه مه کوه د بیمارانو نه دغه رنګه د دې باره کې نور څه بعضې د دې سفر د میاشتې باره کې څه تاریخي بعضې واقعاتو اهم هغه مال زه به بیان کړم خو د هغې هغه موقع ختمه شوله ټیم هم ختم دی به انشاءالله را روانه خطبه کې ذکر خو آخري خبره زه دا کوم چې په دې میاشت کې په شلم تاریخ بعضې خلک چهلم کوي د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه او د کربلا د شهیدانو په نوم دا په دین کې نشته څنګه چې په لسم محرم غمونه کول ناروا دي داسې د مړو چهلمونه د مړو څلوېښتینې دا په اسلام کې نشته ته به په قرآن کې ماته یو آیت پیدا نه کړې که دې پیدا کړو را روانه جمعې به انشاءالله په دې منبر توبه وباسي د څلوېښتۍ باره کې او کدی حدیث پیدا کو چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې وکي سلويختي غمونه تازه کوي سلويختي باندې چهلم وکي او یادي د کم صحابي عمل پیدا کو چې وګوره سلويخته مورز او په کور کې خلک راغون کړي دی او غمه کړي دی او سلويختي کړي ته به ما ته راوړي او په صحیح سند به خبره ثابتي ان شاء الله را روانه جمیله به ضرور جوړو الله لپاره به توبه وباسم مستاب شکریا ادا کوم چې الله تعالی ډیر اجر درکړي دا نشته په دین کې دین کلک سټډي کوي سلويختي نه کول د مړو دا دین دوانو رسم دی
هندوان چې کله مړی وشي او وسیزي نو د دې ایره ساتي. هغې نه بعد په 40مه ورځ د هغې ایره هغوی دا د ګنګا د دریاب ته ورغورځوي. دا یو عالم دی عبیدالله سیندي صاحب تېر شوی دی. هغه مخکې غیر مسلم و، سیکو، بیا اسلام قبول کړو، بیا ډېر انقلابي عالم ته جوړ شو. هغه یو کتاب هم لیکلی په دې باندې، د هندوانو دا رسمونه او رواجونه یې نقل کړي او په دې وجه یې لیکلی چې افسوس خبره دا ده چې هندوانو کې کومې عقیدې په مسلمانانو کې دي. د دې نه ځان وساتئ. ستاسو سره ښایسته دین دی، قرآن دی، حدیث دی، او ته لګې ټولې خبرې د هندوانو نه اخیستې. د هندوانو رسمونه ستا په واده کې هم شته، ستا په مړو کې هم شته، ستا په چې کوم دی په عقیدو کې هم شته، ستا په نظریاتو کې هم شته. دا تاسو څه کوئ؟ دې نه ځان وساتئ. الله دې موږ په صحیح دین باندې پوهې کړي. رب العالمین دې موږ له په صحیح دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله